د بلجیم پی ټی ایم مشر ښاغلی وحید الله شیرزاد دریځ سره غواړم چې د نننۍ جرګې د څرنګوالي په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په نامه د خیبر تاریخي قومي جرګې د ملاتړ جرګې ته د اروپا د مختلفو هیوادونو د بلجیم کې د افغانستان د مختلفو قومونو ټولنو د افغانستان د پخواني دولت چارواکو د افغان ملت د حزب د ګوند مشر محترم شیرزاد صاحب همدارنګه په اروپا کې د پی ټی ایم بلجیم پی ټی ایم اروپا وبخښئ د مختلفو هیوادونو کمیټو مشرانو محترم قاسمی ډاکټر صاحب ابراهیمی محترم امین پختون صاحب محترم موسازی صاحب او همدارنګه د بلجیم پی ټی ایم د مختلفو کمیټو غړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نننۍ جرګه د خیبر د جرګې تسلسل دی د هغه جرګه چې په 11 د اکتوبر کې د خیبر په تاریخي خاوره باندې دایره شوله. تاسو ټول ته معلومه ده چې هغه جرګه په کومو شرایطو کې او په کومو حالاتو کې پی ټی ایم مشران په دې وتوانېدل چې هغه جرګه کامیابه کړي او څلور شهیدان موږ په دې کې ورکړي او په لسګونو زخمیان. خو د پی ټی ایم مشرانو او زموږ انقلابي مشر منظور پښتون په پاکستاني ریاست ته وښودله چې پښتون قوم چې کله وحدت سره وکړي په یوه نقطه سره راټول شي او دوی د اتحاد وکړي د دوی مخه څوک نشي نیولی. ازدارو په دغه تسلسل کې موږ په امریکا، جرمني، انګلستان او نن هم په بلجیم کې جرګه راغوښتې ده. د دې جرګې هدف زموږ د پښتونخوا د پښتنو ورونو نه د ملاتړ په معنا دی. موږ غواړو چې په دغه اروپا او امریکا کې کومې جرګې کوو چې په خیبر جرګې سره خپل افغانان خپل ملاتړ څرګند کړي. نو موږ تاسو نه هیله لرو چې موږ تاسو تکلیف درکړو وبخښئ او زحمت هم درکړئ په دې خاطر باندې چې نن قوم په ډېر بد حالات کې دی. قوم یو طرف ته نظام ته یو طرف ته طالب دی او بل خوا ته پښتونخوا چې د پاکستان د نظامیانو او د پاکستان اسټابلیشمنټ د خوا نه د 70 کاله دوی غلامي په جال کې ساتل شوې ده. ژبه یې تنه اخیستې، کلتور یې تنه اخیستی، مدنیاتو باندې قبضه ده. که اواز اوچتې هغې ته د خاین نوم ورکوي او د منځه وړي. نو موږ مجبوره شولو چې په اروپا کې هم د خپل پښتونخوا د ورونو په ملاتړ باندې جرګې وکړو او دغه کار پی ټی ایم کړی او روان دی. په دغه جرګې کې د کشمیر د یو کې وبخښئ نوم یې رانه غلط نشي د کشمیر یو کې پی ان پی د مشر شوکت عزیز او د بلوچستان د ازادۍ د غورځنګ غړي هم راغلي دي. د هغوی نه هم مننه کوم چې موږ سره په دې جرګه کې برخه واخیسته. وبخښئ وخت ډېر کم دی، موږ لیست ډېر هغه زیات لرو څومره چې ما ته معلومات دی. که کوم یو ورور ته خبرو وخت پیدا ورنه رسېدلو به یې ګیله مه کوئ. او د پروګرام نه وروسته موږ تاسو ته د ډوډۍ په نظر کې نیولې ده او د ډوډۍ نه وروسته بیا ملي ترانې او اتڼونه وي. نو خدای دې وکړي چې تاسو موږ سره ښه وخت ولرئ. خدای مو راوله، هر کله راشئ. مننه.